چې څوک درود شریف سیوا وي د به الله غمونه ختم کی پریشانی به الله ختم کی او ټول ګناهونه به الله وران کی نو زمونږ دا دوه غټ حاجت دي نو چې بیغم شوې غمونه به الله ختم کړي هر سړی پریشان دی او خفه دی او غمونه دي پریشانی دي څوک چې درود شریف سیوا وي الله به غمونه ختموي ښه او څوک چې سیوا وي الله به ټول ګناهونه معاف کړي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابي ته فرمایل کوشش کوئ موقع میلاویږي درود شریف ډیر زیات وایي خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة د قیامت په ورځ به ما ته د ټولو نه نږدې کس هغه چې د چا درود شریف سیوا راوړي دا به ما ته نږدې د الله حبیب که د چا دا خوښي چې د امام الانبیا په څنګ کې ولاړ یم په میدان محشر کې د امام الانبیا ته نږدې یم نو چې د چا درود شریف سیوا نو دومره به د امام الانبیا ته نږدې بختور و صحابه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس ته راغی ډېر شي صحابه کرام ناست دي خو هغې صحابه کرامو کې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما پکې دواړه ناست نو بل چا نبی علیہ السلام ته داسې بره نشو کتی جرأت یې نشو کولی دې دواړو نبی علیہ السلام ته داسې وکتل چې وی کتل روایاتو کې راځي نبی علیہ السلام ته دواړو خندل او نبی علیہ السلام دې دواړو ته خندل دې دواړو داسې نبی علیہ السلام ته کتل او خندلې او امام الانبیا دې دواړو ته کتل او خندلې یو ورځ دواړه داسې نیولي دي لاسونو نه یو لاس نه یو نه بل صحابو ته وی هاکذا نبعث یوم القیامه د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو خدي به مې دواړه د لاسونو نیولي نبی علیہ السلام صحابو ته فرمایل انا سید ولد آدم یوم القیامه الله مال یو سلور خصوصیتونه راکړي دي انا سید ولد آدم یوم القیامه د قیامت په ورځ به الله د ټول بنی آدم د سرداري تاج مال راکړي نبی علیہ السلام د ټول بنی آدم د سرداري تاج به امام الانبیا ته ورکړل شي د قیامت په ورځ او اول من ينشق عنه القبر د ټولو نړومبې به زما قبر کولو شي زما راپاسم د ټولو نړومبې چې مړي راپاسي امام الانبیا فرمایي د ټولو نړومبې به زه راپاسم او ما ته به د ټول بني آدم د سرداري تاج په سر کې الله بیا به سفارشونه شروع شي د ټولو نړومبې سفارش په څوک کوي او د چا سفارش په د ټولو نړومبې قبلیږي نبی علیہ السلام فرمایل و اول شافع د ټولو نړومبې سفارش په زه وکم نبی علیہ السلام د ټولو نړومبې د شفاعت اختیار به رب العالمین امام الانبیا له ورکړي